بی بی حلیمه وایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رضاعي مور ده. چې کله مونږ دا زنانه راووتلو د خپلې علاقې نه، ځان لم یو د پیو ماشوم کود، چې لکه یوې وی زه به ماشوم له پی ځان له یو راولم، بلې وی زه به راولم، دا به یې د سارا طرف ته بوستل. دلته به وله مور او پلار اجرت ورکو چې ماشوم له به یې پی ورکو. نو بی بی حلیمه رضی الله تعالی عنها وی چې د دې طرف تللو نو په ټولو کې زما سورلي کمزورې وه، په قلار روان د هغې طرفه چې دې ټولو ځان له ماشومان خوښ کړل. نو نبی علیه السلام خو یتیم و، نو نبی علیه السلام په سر پاتې شو. نورو زنانو ماشومان خوښ کړل، پته ورته نه وه چې دا یتیم نه دی، دا در یتیم دی، دا په یتیمانو کې ملغلره ده، خو پته ورته نه وه. هغې خو ځان له ماشومان ووستل، وی دا یتیم مونږ ته پاتې شو، نو مونږ راواغست. بی بی حلیمه رضی الله تعالی عنها وی چې څنګه ما سره په سورلی کېناسته که نه، او په سورلی مې نبی علیه السلام ځان سره غېږ کې ونیو، نو چې واپس روان شو نو په ټولو کې مې سورلي تیزه شوله، او ایک دم مې په سورلی کې پی رالل، وچ څاروی پی رالل، ما وسکل، خاون وسکل، په ټولو کې مې سورلي تیزه روانه ده. نو قافلې والا غږ راکړ چې دا هغه سورلي ده، هغه راتلو کې چې د ټولو هغه رستو را روانه وه، دا هغه سورلي ده. ما ورته وی سورلي هغه ده، خو شه سوار پې بدل شوی دی، سوار بدل دی. سورلي هغه سورلي ده، خو چې سور پې دی هغه بدل شوی دی. معلومیږي دا چې د انبیاو سردار په سورلی سور شوی، چې لا د پیو په وخت کې دی چې په سورلی کېنه، سورلی سفر تیز شو، او سورلی کې ایک دم پی رالل، چې کله د دواړو جهادو سردار لا دومره رکوټي حالت کې دی، ماشوموالي حالت کې دی. نو د امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر خبره دا ټکه پکه او دا رښتینې خبره ده چې واورئ چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی. وای ما ته په سرو چشم قبول دی، په ما ډېر وزندار د شلو خلکو خبرې نه منم، خو چې د نبی علیه السلام د خولې مبارک حدیث مې واورېد، دا ما ته په سرو چشم منظور دی. ته بیا برکت وګوره، ته بیا خیر وګوره. د دواړو جهانو سردار فرمایي موږ دا بعضې غریبانان ډېرې ګیلې کوو د الله. بعضې سړی غریبي فقر و پاکی کې د دې غربت کې ګیله کوي د الله نه، غریبي ما فقر و فاقه د نه، او بعضې مالداري نه هغه